سلامونه نیکی هیلې احترامات مې ونه ملګرو شمس شینواره ما د ادبي رنګونو د یوې نوې او ښکلې مرکې سره د خپل همکار دانش اپریدي سره موجود یم. دا وخت د کراچۍ د رڼاګانو ښار بنارس کې یو ډیر ښایسته ګران قدردان او ښکلی شاعر مشر ادیب او لیکوال ګل بادشاه ګډیوال صاحب را سره میلمه دی. د وخت راکولو منندوی او ډیر زیاته مننه کوو دغه مشران چې موږ سره کینی او موږ د دوی حالات او فکر تاسو سره په دغه شیشه راوړو دا زموږ دپاره ډېر غټ ویاړ دی. په اوله کې قدرمنو مشر تاسو ته په خپله پاڼه کې هرکلی وایو او تاسو چونکې د تعارف محتاج نه یې خو بیا هم کم ملګري تاسو تعارف پېژندګلو غواړي نو خپل تعارف را سره شریک کړئ. یو جهان مننه. زما نوم ګل بادشاه ګډیوال دی او د تور غر د ګړۍ نومې کلي اوسېدونکی یم او شعر و شاعري سره مې چې کومدنو لګاو دی مینه مې ده د ځوانۍ د وختونو چې کومدنو بس تر دې حده پورې لګیا د ادبي هیلې ځلې چې کومدنو کوو. صحیح ډېره زیاته مننه ګډیوال صاحب. موږ اکثر دانش وایي چې ملغلرې ګورو نو موږ ډېرې ملغلرې را پیدا کړې او خوشحاله یو چې تاسو غوندې مشران راسره ناست څومره وخت به م کېږي چې شاعري کوئ؟ عزیز مونږ د شاعري چې ما کله شروع کړه دا د 1995 نه په دې پلازه شاعري کوم او بیا کراچۍ ته چې راغلی د هغې نه په 1987 کې په اتفاق پښتو ادبي جرګه کې مې د غړي په توګه باندې شرکت کړی دی. صحیح ډېره مننه. قربان څه داسې حالات راغلي وو چې شاعرۍ طرف ته مو مخه شوه نور کارونه نه وو؟ جی بس دا خو د بېوسۍ کار دی شاعري د وس خبره نه ده او چې دا سړی بېوسه شي نو په خپله دې غاړې ته چې کوم نه راواوړي که نه داسې حالات داسې چې څه تقاضي د سړي هغه نه پوره کېږي نو خود به خود د زړه هغه تاو چې کوم نه په ژبه باندې ظاهر شي. شاعر ته ګډیوال صاحب واحد دا اختیار حاصل دی چې هغه ستاسو غوندې د بېوسه خلکو وینا سر عام خلکو ته راوباسي نو داسې بېوسي خو د خدای هر سړي ته ورکوي. غواړو چې په اوله کې تاسو ښایسته غوندې کلام د ملګرو سره شریک شي. ډېره مننه. کلام به درته ووایم. لاړمه د هر قسمه محفل نه ووتم لاړمه د هر قسمه محفل نه ووتم یاران سره مل مل شو زه د مل نه ووتم لاړمه د هر قسمه محفل نه ووتم یاران سره مل مل شو زه د مل نه ووتم او نه مې څوک بوډا بولي او نه راته څوک ځوان وایي نه مې څوک بوډا بولي او نه راته څوک ځوان وایي دا څنګه حساب د 1900 نه ووتم نه مې څوک بوډا بولي او نه راته څوک ځوان وایي دا څنګه حساب د 1900 نه ووتم او خیر که په پوښتنه مې څوک را نشي ګیله نه کړم خیر که په پوښتنه مې څوک را نشي ګیله نه کړم دنیا خو د بدل ده د بدل نه ووتم او مرګ خو په اجل دی اجل چرې بدلېدی نشي مرګ خو په اجل دی اجل چرې بدلېدی نشي زه لکه سپږی د ژرندې پل نه ووتم او کله کوڅې چا په خوښه پرېښي ګډیواله کله کوڅې چا په خوښه پرېښي ګډیواله ډېر په ناچارۍ د کلي خپل نه ووتم لاړمه د هر قسم محفل نه ووتم. ډېره زیاته مننه ګډیوال صاحب. ډېر ښایسته شاعري بالکل ساده ټکو کې ساده پښتو مشره دغه سپږی تل نه وتل دغه لږ راښکاره که ځکه چې زمونږ هم دغه هڅه ده چې نوی کول چې مونږ ګوري چې هغوی هم د دغه مثال نه لږ فایدهمند شي. زه به پرې پوه یم خو کیدای شي دانش پرې نه وي پوه چې سپږی دغه تل نه څنګه وځي. دا جی سپږی خو یو زنده جانور شی دی دا د دانو یو سپږی ده په جوارو کې په غنمو کې کله چې په ژرنده باندې د پاسه نه دانې واوړي دا پلونه ګرځي که نه نو دا دانې میده شي دا سپږی په هغې کې روغه راوځي که ته په وړو کې راځي بیا هم ګرځي د ژرندې نه روغه موټه راوځي پلونه یو پل د لاندې بل د لاندې نو مرګ خو په اجل دی اجل کله بدلېدی نه شي. زه لکه سپږی د ژرندې پل نه ووتم دا پلونه چې داسې ګرځي په هغې کې دانې ومخلی شوې نو سپږی پکې بچ شوی. ډېره زیاته مننه ګډیوال صاحب. ښایسته شاعرونه مو لیکلي دي ښه کلام لیکئ ماشاءالله. څوک استاد مو و په اوله کې چا درله مرسته کړي چا درله لارښودنه کړي؟ نه جی دا خو بې استاده شاعري ده ځکه خو ټوله ما ته ګوډه ده که نه او سادهوالی پکې جوت دی الفاظ پکې ښکلي دي د پښتو د رنګونو عکاسي هم پکې موجوده ده
نو تعلیم مو سوو چې تاسو لیک لوست کوئ؟ نه جی تعلیم خو مې صرف په سکول کې په 1963 کې داخله کړې وه په کراچۍ کې. یو جماعت تعلیم مې وکړو، د هغې نه د 15 جنګ جوړ شو د هندوستان او د پاکستان. هغې کې سکول نه پاتې شو. څنګه سکول نه پاتې شو هغه پاتې شو، اوسه پورې ګوتې انګوټه چاپ کړي. ګډیوال صاحب ما اورېدلي چې تاسو د خپل کلامونه بشمیره یاد دي، تاسو زه پورې لیک نه دی کړی. آیا دا د خلکو زمونږ د پښتو کام یا ادب خلکو سره دا به زیاتې نه وي چې دغه امانت تاسو سره پاتې شي چې مونږ ته راونه رسي؟ بالکل به دا زیاتې وي، خو چونکې زمونږ مجبورۍ دا دی چې یو خو مونږ د دې مزدورۍ په دې ښار کې وو، بل زما په خپله لیک زده نه دی، پړه لیکه نه یم. نو زه ما چې څومره شاعري کړې ده نو الحمدلله دا ټوله ماته یاده ده. او داسې وشي چې مطلب یو ملګری فرمایش وکړي یوه فلانې غزل ووایه، نو په کم سن کې ما 60 کاله مخکې لګې زه ته د هغې ماته یو شعر را یاد کړی چې کمپیوټر ته راشي، بیا چې هغه یو شعر یاد کړي ماته هغه را یاد شي. ډېر ملګري راته دا فرمایشونه کوي چې باید څه دا لیک دی موږ سره کښېنه لږ لږ وایه چې موږ دا کمپیوټر ته وخېږو، د موبایل کې وکړو که نه کاغذي لیک وکړو، تاله د کتابي شکل چې کوم برابر کړو. دا زما د سستۍ د وجې پاتې ده. بس تاسو څنګه وایي چې اکثر شاعران بېوسه هم وي، بیا د مزدورۍ ښار دی. اکثر ما اورېدلی چې شاعران نیستمن هم وي او نیستۍ والي. ډېر زمونږ یو ښه تکړه شاعر و، هغه وایي زه د شاعرۍ نه په دې دغه یم چې خلک ما بیا مونږ کې نیستي راولي. الله م راته خوشحاله کړه، الله م راته لره، زه خو ډېر زیات خوشحاله شم که ستاسو یو یا دوه یا درې کلامونه هم راشي نو په دغه ریکارډ کې به مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود وو. غواړو چې یو بل کلام را سره شریک کړئ. یو بل غزل به شریک کو. ارشاد. لکه بورا مې ورغوټه شلو نظر په ګلاب، لکه بورا مې ورغوټه شلو نظر په ګلاب، کله چې واړولو باد د یار د مخه نقاب. لکه بورا مې ورغوټه شلو نظر په ګلاب، چې کله واړولو باد د یار د مخه نقاب. هغه منظر مې لا تر اوسه زړه کې نقش پروت دی، هغه منظر مې لا تر اوسه زړه کې نقش پروت دی، ځکه خو زیړه جوسه ګرځم او یم خراب. زړه کې مې ویل ورته به دا وایم دا وایم او دا وایم، زړه کې مې ویل ورته به دا وایم دا وایم او دا وایم، چې مخامخ شم نه د ها او نه د نا و جواب. یوه لحظه دیدن مې هم په نصیب کې نشو، یوه لحظه دیدن مې هم په نصیب کې نشو، هند مرچکو په سټه ناسته تېره شوه په شتاب. یوه لحظه دیدن مې هم په نصیب کې نشو، د مرچکو په سټه ناسته تېره شوه په شتاب. هر یو هنر لا ګډیواله وي استاد ضروري، هر یو هنر لا ګډیواله وي استاد ضروري، خو بیا استاد زده کېږي تل د مینې رباب، کله چې واړولو باد د یار د مخه نقاب. ډېره مننه قربان، ډېره زیاته مننه ګډیوال صاحب. که چېرته مونږ وغواړو ستاسو کتاب چاپ کوو نو مونږ ته به وخت راکړئ، ستاسو به څومره کلامونه داسې یاد وي. مونږ سره اکثر ملګري کمنټس وکړي چې د دوی کلام راټول کړئ، مونږ ته بیا وخت راکولی شي، داسې کلامونه به پیدا شي چې 100-200 غزلې راشي. بالکل به شي جي، چاربیتې به شي، لوبې به شي، سندرې به شي، ربایانې به شي، غزلې به شي. الحمدلله د شاعر په هر اصناف باندې چې کوم ما کار کړی دی. صحیح. مشر ډېر زیات خوشحاله شو. دغه سوال ما په اول کې ذهن کې راغلی و چېرې یو د غزل نه علاوه نور هم صنفونه دي، نو ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو نورو صنفونو باندې هم کار کړی. یو کلام که را سره بل شریک کوي بیا به ستاسو پیغام هم اورو. وخت قیمتي دی په کراچۍ کې، بیا ستاسو مننه کوو چې د اتوار ورځ وي او تاسو موږ ته وخت راکوئ، دومره لرې نه راغلی یې. یو کلام را سره بل شریک کوي، ډېره مننه به وي. دا غزل به ته په ترنم کې ووایم، ارشاد. بیا به انشاءالله تعالی پروګرام اختتام ته ورسېږي. لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر، لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر، چپه چوپیا شوه مړاوې مړاوې شو ګودر مازیګر، لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر. قطار قطار د منګوټو ټولګي ټولګي د جنو، قطار قطار د منګوټو ټولګي ټولګي د جنو، را پاروي د زړه پیریان زما اکثر مازیګر،
را پاروي د زړه پیریان زما اکثر مازیګر لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر پیجنګلوې په همزولو او کې د لري کیږي پیجنګلوې په همزولو او کې د لري کیږي دنګ غړې کوګ منګوټه وړي په سر مازیګر لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر زګل پاشیلا د ګلونو او جولې ډکا ساتم زګل پاشیلا د ګلونو او جولې ډکا ساتم شرط پهرا کرا پیخه کړ دلبر مازیګر شرط پهرا کرا پیخه کړ دلبر مازیګر لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر چپ چپیا شو مړاوې شو ګدر مازیګر سخه کولاله اړنګ دوړنګ د ټول ورځ لوبي وي سخه کولاله اړنګ دوړنګ د ټول ورځ لوبي وټل ناټل با غړي والا د اختر مازیګر وټل ناټل با غړي والا د اختر مازیګر لاړو پنا شو مخ د یار لکه د نور مازیګر چپ چپیا شو مړاوې شو ګدر مازیګر ډېره زیاته مننه ډېر خوږ کلام او د ژوند دغه ټول هغه پکې راټوله د خلاصه چې ژوند څنګه د مازدیګر ماښام ته ورسي او ژوند تمام شي بیا پکې د ګودر موږ اکثر پکې دغه یو ټکو اصلاح هم کوو نننی چې کم کول دی یا د شل کلنه لکان دي دوی به د ګودر نه خبر ځکه چې دوی ته په کولر کې اوبه میلاویږي منګي نه به دوی اوبه نه راخستي ځکه چې فریج نه بوتل راخلي الله مو راته لره مشره الله مو راته خوشحال لره الله م ډېر ژوند نصیب کا خپل پیغام را سره شریک تاسو که ژوند کې داسې خبره وي د خپل ژوند نه چوړ یا په زړه م داسې غوټه پرته وي چې خلکو ته دې ورسي بس جی زه خو دا وایم پښتنو وروڼو ته دا د هر مشر او د پوخانو دا یو قول دی چې په اتفاق کې چې کوم ده څومره فایده ده دا دومره په بله خبره کې نشته پښتانه وروڼه دي اتفاق وکړي او خاص کر کې شاعران وروڼه دوی چې څومره په خپلو کې یو وي نو دوی به د ادب خدمت کولی شي د قام خدمت به کولی شي ځکه چې دوی ته د قام سترګې ویلی کېږي نو که دا سترګې د یو بل نه جدا شي نو بیا به دوی سفر په ړندو سترګو باندې نشي کولی په زما دا پیغام ده چې اتفاق اتحاد خپل کړه ډېره مننه دردونه ځان له ځان لدي درمان خو مو شریک دی او دا ځمکه مو ویشلې د اسمان خو مو شریک دی او راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کړو که هر څه مو جدا دي نو جانان خو مو شریک دی مننه کوو د ګل بادشاه ګړیوال صاحب د وخت راکولو او دغه پیغام چې شاعرانو ته د اتفاق ضرورت دی دا یو سپینه او جوته خبره ده په دې به څوک خفه کېږو نه ځکه چې که موږ اتفاق ولرو نو ادب به وده وکړي الله م راته خوشحال لره تر بلې مرکې پورې خپل قربا شمس شینواری همکار دانش افریدی او ګران میلمه قدرمن ګل بادشاه ګړیوال صاحب ته اجازت راکړئ د خپلو ځانونو ډېر خیال ساتئ د الله په امان